اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پریکړې څنګه دفاع وکړه؟ ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي امریکا له طالبانو سره په خبرو کې موږ په تیاره کې ساتلی وو. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غني وایي که د اګست پر 15مه له هیواده نه وای وتلی نورې وینې به توی شوي وای. دی وایي د ده تر ټولو لویه تېروتنه دا وه چې پر نړیواله ټولنه یې باور وکړ. اشرف غني وایي زه په بشپړه توګه په تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته دا موقع بیخي نه وه راکړل شوې چې له هغوی طالبانو سره کینو. سفیر خلیلزاد به له هغوی سره ناستې کولې او له دې امریکایي موضوع جوړه شوې وه. خلیلزاد څه موده مخکې وي او اردو ته په ځانګړې مرکه کې د دوحې د تړون ملاتړ کړی و او ویلي یې وو د حالاتو او شرایطو په تناظر کې د دوحې لوزنامه یوه بهترینه لوزنامه وه. خلیلزاد هم له افغانستانه د اشرف غني پر وتلو نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې که هغه په هیواد کې پاتې شوی وای نو د افغانانو ترمنځ به د یوې لوزنامې دپاره یوه ښه چانس موجود وای. خلیلزاد په هغه مرکه کې پر اشرف غني د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو تور هم پورې کړی و. پر اشرف غني له هیواده تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه او بهر کلکې نیوکې شوې وې چې ګواکې ملک یې په حساسو حالاتو کې تنها پرېښو. خو اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه او وایي که لږ هم نور پاتې شوی وای دی او د حکومت ورسره کسان به ټول وژل شوي وای. غني وای په همغه سهار د هیڅ دا فکر نه کاوه چې نن به وطن پرېږدي. وای ډاکټر محب او د پی پی اس د ولسمشر ساتونکي ځواک مشر ورغلل او ده ته یې وویل چې ساتونکي ځواک یې پی پی اس سقوط کړی او نور دا وړتیا نه لري چې د ده ساتنه وکړي. دوی ماته وویل که ځنډ وکړم ټول به ووژل شي او زما د دفاع توان به ونه لري. ډاکټر محب خو زیات ویرېدلی و او ماته یې 2 منټه وخت هم رانه کړ. زما لارښوونه دا وه چې خوست ته د تګ لپاره تیاری وکړه خو هغه راته ویل خوست او جلال آباد دواړه سقوط شوي. کله چې الوتکه پورته شوه زه پوه شوم چې له هیواده وځم نو دا هر څه ناڅاپي وشول. قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.